السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د ساين ویو او سکوير ویو انورټر پر رابطه باندې دا چې دا دواړه انورټر څه ډول انورټر دي او د دې دواړو انورټرو ترمنځ فرقونه څه دي او د کوم روډونو لپاره کوم ډول انورټر استعمالول شو او زموږ د کورونو لپاره د دې دواړو انورټرو څخه بس یعنی غوره انورټر کوم ډول انورټر دي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه اساس سره مختصر لړ او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفید معلومات څخه ځانونه برخمن کوي نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته نو دوستانو کله چې تاسو د خپل کورونو د الکتریکل اپلاینسو لپاره یعنی برقي وسایلو لپاره انورټر نوی خریداري کوي په بازار کې نو عموما په بازار کې دوستانو انورټر په دوه ډول دي چې دا انورټر عبارت دي دوستانو د ساين ویو او سکوير ویو انورټر څخه نو دوستانو اول راځو ساين ویو او سکوير ویو انورټر څه ډول انورټر دي دا دواړه انورټر هغه انورټر دي چې د بیټرو او یا سولر پینل څخه ډیسي انرژي په ایسی انرژي باندې بدلوي او د دې دواړو انورټرو ترمنځ فرقونه دا دي چې ساين ویو انورټر صفا فاور برخه د سولر پینلو او د بیټرو څخه تولید او سپلای کوي ډیسي انرژي په ایسی انرژي باندې بدلوي او دا داسې ایسی انرژي ورکوي لکه څنګه چې د هایدرو پاور پلانټ څخه راځي یعنی د واپډا څخه پلاس راځي او د دې فولټ کې خامې موجود نه وي او د دې ویو فوم چې د دوستانو 100% د واپډا د ویو فوم غوندي وي او د دې فریکوئنسي پکس 50 هرتز وي او د سکوير ویو انورټر د دې ولټ چې د دوستانو دا فاور صفا نه وي د واپډا د برغوندي او د دې فریکوئنسي پکس 50 نه وي کله 40 کله 45 او کله 50 وي او د دې ویو فوم د واپډا د ویو فوم غوندي نه وي کټ وي او ساين ویو انورټر دوستانو د سنسټیو الکتریکل ډیوایس لپاره یعنی د هغه برقي سامان آلاتو لپاره نصب او کنیکشن کیږي چې سرکټ ولري لکه لیپټاپ سکرین موبایل او داسې نور برقي سامان آلات دوستانو چې هغه سرکټ ولري چې د کار او فعالیت په صورت کې او یا د چارج کولو په صورت کې هیک نشي سټاپ نشي او خراب نشي یعنی عموما ساين ویو انورټر د الکترونیک برقي سامان آلاتو لپاره نصب او کنیکشن کیږي او سکوير ویو انورټر د بیسیک الکتریکل برقي سامان آلاتو لپاره یعنی ساده برقي سامان آلاتو لپاره نصب او کنیکشن کیږي لکه واشنګ ماشین پکې ایر کولر موټر او داسې نور برقي سامان آلات چې سرکټ ونه لري د هغو برقي سامان آلاتو لپاره نصب او کنیکشن کیږي نو دوستانو زموږ د کورونو لپاره غوره او بیس انورټر هغه دي دوستانو کچېرې مونږه الکترونیک برقي سامان آلات لکه موبایل سکرین لیپټاپ او داسې نور برقي سامان آلات چې سرکټ ولري نو مونږ باید دوستانو په خپل کورونو کې ساين ویو انورټر نصب او کنیکشن کو او کچېرې دوستانو مونږ په خپل کورونو کې بیسیک برقي سامان آلات لګولي وي لکه دوستانو پکې واشنګ ماشین ایر کولر او داسې نور برقي سامان آلات نو مونږ د باید دوستانو په خپل کورونو کې سکوير ویو انورټر نصب او کنیکشن ځکه دوستانو نن سبا ډیجیټل زمانہ دا او هر څوک په کورونو کې لیپټاپ سکرینونه موبایلونه او داسې الکترونیک برقي سامان آلات چلوي نو له دې امله دوستانو د ساين ویو انورټر قیمت ډیر های دی په نسبت د سکوير ویو انورټر څخه نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د ساين ویو او سکوير ویو انورټر پر رابطه باندې وا دوستانو کغواړي بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورن کې ترمیم او جوړ کوي د دوستانو کتر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او کدا ویډیو مو خوښ شوی د خپل مرګرو سره لایک او شیر کړئ ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي نو دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم